سلامونه ملګرو، موسی صاحب را سره ناست دی. له ده څخه یو څو پوښتنې کوو او موسی صاحب په پیل کې ستړي مه شئ، درته وایم. اکمل صاحب سلام تا ته، ټولو هغه ملګرو ته چې ګوري مې، دوی ټول به همدا پوښتنه په ذهن کې لري چې څنګه اکمل او موسی سره یو ځای ناست وي. او ملګري باید په دې خبره پوه شي چې ترنم هېڅ نشته، فقط پوښتنې دي. ښه، فقط پوښتنې دي. کیسه داسې ده چې اکمل صاحب یوټیوب لري او یوټیوب د ویډیوګانې کوي. موسی صاحب لومړۍ پوښتنې ته راځو، په کور کې به چا ډېر ګران یې؟ زه اکمل صاحب والا په کور کې به هېچا ګران یم، لږ بد اخلاقه یم، وایي چې په چا ګران نه یم. نه، زیاتره خلک دا بعضې وخت که نه شوخ خلک هم خوښوي دا کور کې، نو د څوک شته؟ زما یو وړه خورکۍ ده، هغې ته زه هر وخت 10 روپۍ 15 روپۍ ورکوم، په هغې ډېرې ګرانې وي، نور په هېچا ګران نه یم. اکثره وخت دا اوزګار هلکان وي په مور باندې ډېر ګران وي، په بل چا نه وي. نه والله زه په مور ګران نه یم. ښه، دویمه پوښتنه ته راځو موسی صاحب. دا راته وایي اکثره وخت دا مشهورو خلکو ته دا د مینې وړاندیزونه ډېر کېږي، کوم نجلۍ درته د مینې وړاندیز کوي؟ والله اکمل صاحب زه چې خپل سر صورت ته ګورم که نه د وړاندیز لایق نه یم، خو شوي دي البته زما د غږ له لورې شوي دي که نه. ښه، ډېر ښه. واده به کله کوې؟ له خیره. یاره واده لپاره خو خاص پلان نه لرم، نه یې کوم چې ملګري بل شک را باندې ونه کړي. مینه کې دې ماته خوړلې؟ والله مینه کې خو مې اکمل صاحب ماته خوړلې ده، خو عجیبه خو دا وه چې زه په چا مین ما ځان خبره نه. یعنې په ژوند کې د لوی اشتباه څه وه؟ لوی اشتباه مې دا وه چې څه درته ووایم، 12 کاله مې په مکتب باندې ضایع کړه، یو مدرسه مې چې ویله وی. موسی صاحب دا راته ووایه، کله داسې شوي چې ویلي دي چې نور ترنم نه وایم؟ هو داسې شوي، هو داسې شوي دي، هو ډېر زیات وخت شوي دي، داسې وخت شوي دي، خو زه خپل د ترنم نه ډېر راضي یم، ځکه چې نن مې څوک پېژني دا د ترنم برکت دی. نو د دې علت څه و؟ کورني مشکلات و، کور له طرفه و، ملګرو په عذاب و؟ نه والله د ټولنې مشکلات ول، په دې حساب باندې ډېرې ننګونې سترې وو. موسی صاحب 3 کسان په یو وخت کې در څخه د ملاقات غوښتنه کوي، راشد خان، کرن خان، جاوید امرخیل. کوم سره ګوري؟ کیسه خو اصلا داسې ده چې زه دومره لوی سړی نه یم چې دومره لوی او معزز خلک به ما نه د هغه ملاقات غوښتنه کوي، خو که چېرته ما ته دوی سره د ملاقات موقع پیدا شي نو زه به جاوید امرخیل سره او راشد سره. نه، یو نفر بل څوک و؟ کرن خان. ښه، یو نفر. زه چې کله توره شپه شي، کله چې زه ډېر له خپل هغه نه هغه د خبره چې ذوق په سر راواخلي سړی، کله چې زه ډېر خفه اوسم نو زه کرن اورم، نو کرن زما د تورو شپو ملګری دی، کرن زما د زړه سړی دی، کرن زما د ذوق سړی دی، زه به کرن اورم او کرن به انتخابوم. ښه، موسی صاحب که ولسمشر شوې، لیلا خان به د سکرټرۍ که ګلپاڼه؟ یاره خبره داسې ده چې ولسمشري خو ډېره لویه خبره ده، خو زما زه که چېرې ولسمشر شمه نو زه کوشش کوم چې یو نارینه سکرتر پیدا کړم. نه، که چېرته مثلا دا دواړه د ټارګټ کېښودل چې یو انتخاب کې باید لیلا خان که ګلپاڼه؟ نه، ګلپاڼه ښه ده. تر اوسه د اشپزي کړې مې ده، خو په اشپزۍ کې مې بل چا ته زنګ والی دی چې دا شی څنګه پخېږي. کوم هېواد دې ډېر خوښېږي؟ زما خو چې خوښېږي والا هېوادونو کې مې جرمني ډېره خوښېږي، ځکه او بل سویس هم ډېر ښه دی، ډېر شین ښار دی، ډېر ښه. په ژوند کې د لوی ارمان څه شی ده؟ بس لوی ارمان مې دا دی چې زه هوسا اوسم، کوم څه چې د ژوند لپاره اړین دي بس هغه زما ژوند کې هغه کوم امکانات چې دي هغه برابري، بس نور لوی ارمان څه دی چې یو سړی. بد عادت دې څه شی ده؟ بد عادت مې دا دی چې ډېر کلک زړه لرم، په چا مې زړه درد نه کوي او د چا په کیسه کې نه یم، که څوک ول که نه ول بس هغه دی که نه. زما یو شعر هم دی چې څنګه دی، ستا موسی غریب په تا پسې بیمار ګرځي، له څنګې څومره که یاران ځي دی. نو کیسه داسې ده چې بد عادت مې دا دی چې زړه مې ډېر کلک دی، په چا نه دردېږي. په ژوند کې داسې کوم سخت حالت در باندې راغلی چې ډېر مایوسه شوی، ناهیلی شوی ژوند؟ والا په ژوند کې ډېر حالتونه راځي چې سړی مایوسه شي، خو زما په ژوند کې ډېره سخته ورځ دا وه چې
حتی ما سره په جب کې دومره روپۍ نه وي که نه چې له دې څه نه تر پوهنتونه پورې په رشقه کې لاړ شم. ما په جمعو او په میاشتو باندې پوهنتون ته په پښو تللی یم. چا ته د تر اوسه داسې قیمتي ډالۍ ورکړې چې اوس پې پښیمانه وي؟ ولا قیمتي ډالۍ خو مې نه ده ورکړې چا ته تر اوسه پورې، خو اعتبار دی په یو کس مې اعتبار کړی و، ډېر پښیمانه یم چې ولې مې اعتبار دی کړی. تر ټولو ښه مشوره چا درکړې؟ تر ټولو ښه مشوره راته چا راکړې ده، ولا که چا راته ښه مشوره راکړې چا راته ښه مشوره نه ده راکړې، نه وه. تر ټولو ښه ځای چې ته تللی کوم ځای و؟ تر ټولو ښه ځای چې زه تللی یم هغه فکر کوم کوم ځای و؟ کونړ. کونړ ما ته ډېر د سکون ځای دی چې زه کوم لاړ شم. خواړه دې خوښېږي؟ زما چې خوښېږي د پسه غوښه کړایي د پسه کړایي وروره. په ژوند کې هغه څه درته مهم و چې د لاسه دې ورکړی اوس دې مزوری؟ یو کس و چې تر اوسه پورې بیا لاسته نه راځي. څنګه وایي چې دوران د وخت دی چې د ګل تر څنګه ځغی پروت دی، کال یې پوره شو اوس یې غېږه کې بچی پروت دی. څه وخت د یو چا به پرېښودلو ځان دغه ګڼلی قوي ګڼلی دی؟ زه پښیمانه شوی نه یې؟ یو کس و نوم به یې نه اخلم، ما به ډېر کوشش کوو چې هغه پرېږدم، او په دې خاطر یې پرېږدم چې زه ژوند سره مبارزه زده کړم او ژوند وکړم. نو چې هغه مې پرېښوسته رښتیا هم چې ژوند په رغېدو شو او ژوند ښه شو. که چېرته یو پیری 2 هیلې درته پوره کولی شي کومې هیلې به ترې وغواړې؟ زه که ما ته پیری 2 هیلې پوره کوي خو پیریان خو زه وروره ډېر ورسره جوړم نه یم پوه شې. خو که ما ته هیله پوره کوي نو څه دې پوره کړي چې څه درته ووایم چې وروره یو کس دی هغه دې زما له حاله خبر شي. او مساخیله د مینې او ملګرتیا تر منځ اړیکه کې کوم یو به انتخاب کړي؟ یاره ملګرتیا ښایي، ملګرتیا ښایي او ملګرتیا ښایي. په مینه کې بیا ډېر لانجې جوړېږي، ډېرې کیسې رامنځته کېږي. یو انسان په دویم ځل مین کېدلی شي؟ یاره که ما غوندې انسان یې ورور مین کېدی شي پوه شوې، خو دویم ځل مینتوب چېرته کېږي وروره؟ تا ویلې چې ما مینه هم کړې ما ته مې خوړلې، تا د مینې اظهار کړی او که هغې تا د مینې اظهار کړی؟ یاره وروره کیسه داسې ده چې ما درته ویل زه سخت زړه لرم، زه ډېر زر نه ماینېږم او اړیکې پالم خو ماینېږم نه. که بیا ماین شوم بیا ډېر بد حال ته رسېږم، ځکه چې ملګرو به زما شاعري لوستي وي. کار دې ډېر خوښېږي که چکر؟ ډېر چکر مې ډېر خوښېږي کار خو مې نه دی کړی کله، مخکې مې کړی و، مخکې وخت کې چې فیسبوک کې نه وم، د فیسبوک نړۍ کې نه وم او چا نه پېژندلم، هغې وخت کې مې ډېرې خواري غریبي کړي دي، حتی په 100 او په 200 روپۍ باندې مې شاګردي کړې دي. ډېر ښه. موساخیل صاحب وروستۍ پوښتنه ته راځو، تر اوسه قیمتي ډالۍ چا درکړې؟ قیمتي ډالۍ یاره ما ته معنوي که مادي پروا نه کوي، تا لپاره مهم قیمتي؟ ښه یاره ما ته ډېرو ملګرو دا ډالۍ راکړې ده چې زه یې د درمسال له کوڅې راجګ کړلم او د پوهنتون ته رانګړی وړم. دا ما ته ډېره غټه ډالۍ وه چې زه په داسې یو ځای کې وم چې نه هلته علم و نه رشد وه، بس د پیسو تقاضا و د ورځې بس خوره څکه پیسې ګټه، دغسې حساب و خلاص، او بل چا ته یې ګټه ځان دی ګټم ما. ډېره زیاته مننه موساخیل صاحب، کور دې ودان. ډېره مننه. وروستی پیغام مې دا دی چې کله هم څوک خپرونه کوي باید حقیقتونه ووایي، دروغ یې ولا پې خوند نه کوي. ما تاسو حقیقت وویلی نو خدای دې وکړي چې زما دا خبرې په تاسو بد لګېدلې نه وي. ډېره زیاته ډېره مننه بابا، کور ودان. ډېره مننه.